دېرش کلنه خاطره د غزني ولایت مرکز کې د پولیسو افسره وه. یو کال وړاندې کله چې نوموړې له دندې څخه د کور په لور روانه وه، د موټر سایکل سپرو وسلوالو لخوا له برید سره مخ شوه. لومړی یې سخته ټپي کړه او بیا یې په چاقوګانو ترې سترګې وایستلې. زه خاطره د غزني ولایت اوسېدونکې او په جنایي کې مې دنده درلودله، پولیسه ومه او د وظیفې په مهال باندې چې زه د وظیفې نه د کور خواته تلمه او ما باندې هلته حمله وسوله چې په موټرسایکل خلک وو طالبان او زه هلته وایستلمه، زخمي یې کړمه. 8 مرمۍ او 8 مې چاقوګان خوړلي دي او سترګې په چاقوګان رانه وایستلې تقریبا 1 کال مخکې چې ټول بدن مې زخمي ده او اوس هم تر تداوي لاندې یم. خاطره وایي دنده ترسره کول یې لوی ارمان و، غوښتل یې ځان د پولیسو په جامه کې وګوري. ارمان یې پوره شو، خو ډېر لوی قیمت یې ادا کړ او سترګې یې له لاسه ورکړې. بس دا جذبه وه د ما په زړه کې چې خپل وطن ته خدمت وکړم او هغه بې سرپرسته ښځو ته خدمت وکړم او هغه یتیمانو ته خدمت وکړم چې له ډېرو کړاوونو سره مخ وو او دولت ورته هېڅ کومه توجه نه کوله. بس دا مې لوی ارمان و. کله چې له خاطرې سترګې وایستل شوې، د هغه وخت کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له خاطرې سره ولیدل، د درملنې ټټر یې ورته وواهه او هم یې ورته یو اپارتمان ورکولو ژمنه وکړه. خو خاطره وایي ژمنې یې همداسې ژمنې پاتې دي. هر دروازه مې ټکولې، هر چا ته ورغلمه، خو متاسفانه چې هېچا را سره هېڅ کومک نه ده کړی او دا وعدې را سره کړې ولې وزارت داخله چې خاطرې ته به یو اپارتمان ورکوم او د هغې تداوي ټول مصرف به ورکوم چې هېڅ شی هم عملي نه شولو. بس هسې په خوله وعدې ولې ویې کولې او اوس هم تداوي ته ضرورت لرم. خاطره وایي 6 اولادونه لري چې یوه کوچنۍ لور یې ورسره هندوستان کې ده او پاتې ماشومان یې په وطن کې له کړاوه ډک ژوند تېروي او په وینا یې له خپل ژونده هم ډېره ناهیلې ده، خو بیا هم له حکومت او شتمنو غواړي چې مرسته ورسره وکړي تر څو خپل پاتې علاج پرې ترسره کړي. 6 اولادونه لرم چې یوه ماشومه مې دلته را سره ده، لور مې ده او 15 اولادونه مې نور هلته په وطن کې پاته دي. هغه هلته له ډېرو سخته کړاوونو سره مخ دي. څوک چې سترګې نه ولري، څوک چې بې سترګو سي، هغه خو بس بیخي په ژوند کې نه ده حساب. زه خو اوس په ژوند باندې مړه یم، خو بس ساره پکې شته. خو بس دا هیله لرم له ټولو نه، له خلکو نه، موږ له افغانانو وروڼو نه چې نور هېڅ هم نه اوس زه کولی شم نه را سره کوم چې ما ته په درد نه خوري، خو چې دومره وشي چې زه صرف دا تداوي وکوم او له دا دردونو نه په قرار یم. خاطره 7 میاشتې مخکې د تداوۍ لپاره هندوستان ته تللې، که څه هم د سترګو نظر یې ختم شوی، خو په سر او بدن یې څو مرمۍ خوړلي چې لا هم روغتیایي وضعیت یې سم نه دی او نورې تداوۍ ته اړتیا لري. موږ هڅه وکړه په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. اسیر